او بل ثواب کار دا دی چې دا آسانه عبادت دی چې سړی کله د سهار لمونځ وکړي بیا په هغه ځای کې کښېني د الله پاک ذکر کوي تر دې پورې چې لمر راوخیږي دا هم یو غټ ثواب لري. حدیث کې راغلی دی من صلى الفجر في جماعة څوک چې د سهار لمونځ په جماعت سره وکړي ثم قعد يذكر الله تعالی بیا دی په دې ځای کې کښېني او د الله پاک ذکر کوي حتی تطلع الشمس تر هغه وخته پورې چې لمر راخیږي تر لمر ختو پورې کښېني ثم صلى رکعتین بیا 2 رکعته د اشراق لمونځ وکړي نو نبی علیه السلام فرمایي كانت له كأجر حجة وعمرة دته به الله پاک دومره ثواب ورکوي لکه د یوې حج او یوې عمرې ثواب د یوې حج او یوې عمرې ثواب الله پاک ورکوي چې د اشراق تر وخته کښېني او 2 رکعته نفل وکړي. دا صرف دا نه دی چې د حج او د عمرې لږ ثواب به دا هم د ترمذي حدیث دی او صحیح حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي د تاکید دپاره تامتن 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 پوره حج او عمره ده پوره حج او عمره ده پوره حج او عمره دومره ثواب الله پاک د دې 2 رکعاتو نفلو په وجه ورکوي. د نبی علیه السلام هم عادت دا و چې تر اشراقه به کښېنستی او بیا باید 2 رکعاته لمونځ کوئ. دا ثواب الله پاک په رمضان کې هم ورکوي د رمضان څه بغیر هم دغه ثواب ورکوي. نو چې د رمضان څه بغیر دومره ثواب دی د یوې حج او عمرې ثواب نو بیا سړی دا فکر وکړي په رمضان کې هره نیکي هغه په څو چنده سره زیاتېږي هر د ثواب کار ډېرو چندو سره الله پاک ثوابونه ورکوي. نو د دې ثواب خو بیا صرف الله ته معلوم دی. حج او عمره خو ده تر دې هم الله پاک لوی لوی ثوابونه ورکوي. نو باید په دې باره کې هم سړی غفلت ونه کړي او کوشش وکړي چې دغه کار وکړي په رمضان کې. بل کار د رمضان په میاشت کې هغه دا دی چې سړی په اخره عشره کې د اعتکاف کوشش وکړي. اعتکاف هم یو ډېر لوی عبادت دی چې الله پاک یو چاته توفیق ورکړي د دې هم ډېرې زیاتې ګټې دي. دا د نبي علیه السلام عادت و چې اخر 10 ورځې اعتکاف به یې کوئ. په دې سره هم د انسان اصلاح راځي او الله پاک په دې سره ډېر ثوابونه ورکوي او ګناه یې ورمعافوي. بل د بهترین کار د ثواب کار دا دی چې د شب قدر د شپې د عبادت سړی کوشش وکړي. په دې میاشت کې د شب قدر د شپې عبادت دا دومره غټ ثواب لري. حدیث کې دی من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر چې څوک د شب قدر په شپه کې عبادت وکړي په ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت سره الله پاک مخکینی او وروستنی ټولې ګناه ورمعافوي. او الله پاک قرآن کریم فرمایلی دی إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله فرمایي چې موږ قرآن کریم د شب قدر په شپه کې را نازل کړی دی او دا شب قدر شپه تا ته څه معلومه ده چې دا څومره عظیم الشانه شپه ده هغه دومره لوی عظیم الشانه شپه ده. ليلة القدر خير من 1000 شهر د ليلة القدر د یوې شپې عبادت دا د 1000 میاشتو تر عبادت هم بهتر دی. 1000 میاشت تقریبا 4 کاله کېږي. د یوې شپې عبادت یې د 4 کالو تر عبادت هم بهتر دی. الله پاک د دې یوې شپې د عبادت دومره زیات ثواب انسان ته ورکوي. بل کار باید سړی په دې میاشت کې خصوصا دا وکړي چې د خپلوانو سره نیکي وکړي. د خپلوانو قریبانو سره خپلولي کول دا یو ډېر لوی عبادت دی. حدیث کې راغلی دی چې څوک دا خوښوي من شاء ان یبسط من سره ان یبسط فی رزقه څوک چې دا خوښوي چې د ده روزي الله پاک ورپراخه کړي په روزي کې برکت راشي وینسى له فی اجله او الله پاک عمر ورزیات کړي فلیصل رحمه دی د خپلوانو سره خپلولي وکړي د خپلوانو سره د ښه کوي. دا عبادت هم په بغیر د رمضان څه غټ ثواب لري. په دې میاشت کې خصوصا بیا ډېر زیات ثواب لري. بل یو عبادت چې یو چاته الله پاک توفیق ورکړي هغه دا دی چې د رمضان په میاشت کې عمره کول
دا هم یو ډېر لوی عبادت دی. حدیث کې راغلی دی عمره فی رمضان تعدل حجة، عمره په رمضان کې دا دومره ثواب لري لکه حج کول. په بل روایت کې داسې دی عمره فی رمضان تعدل حجة معیه، پر رمضان کې عمره کول دومره ثواب لري. نبی علیه السلام فرمایي لکه یو څوک چې زما سره په ملګرتیا کې حج وکړي، چې د نبی علیه السلام سره یو څوک ملګری او په داسې سفر سره حج ادا کړي، نو دومره ثواب الله پاک هغه چاته ورکوي چې په رمضان کې عمره وکړي. نو هغه کس څومره بختور دی چې د نبی علیه السلام سره په ملګرتیا کې د حج توفیق چاته الله پاک ورکړی، نو دغه ثواب الله پاک هغه چاته هم ورکوي چې په دې میاشت کې عمره وکړي. او بل ثواب د بهتر عبادت په دې میاشت کې باید سړی وکړي د الله پاک ذکر کول، دعاګانې کول، د الله پاک څخه بخښنه غوښتل. دا یو مهم عبادتونه دي چې باید د دې میاشتې د بهترینو وختو سړی استفاده وکړي او دا عبادتونه باید وکړي. خصوصا دعا د روژه مات په وخت کې، د پیشنمي په وخت کې، او دارنګه د جمعې په ورځ کې په هغه ساعت کې عبادت او دعا کول چې هغه داسې ساعت دی چې حدیث کې راغلی دی چې هغه ساعت د اجابت او د قبولیت ساعت دی چې الله پاک په هغه کې عبادت او دعا قبلوي. او غالب امید دا دی چې هغه ساعت د جمعې په ورځ اخیری ساعت دی، د مازدیګر تر لمانځه وروسته دا وخت داسې ساعت دی په دې کې غالبا دا ده چې هغه وخت دغه دی چې الله پاک د انسان عبادت او دعا قبلوي او نیره دی. نو دغه عبادتونه دي چې باید سړی کوشش وکړي چې په دې مبارکه میاشت کې سړی دا عبادتونه وکړي، نو انشاءالله د رمضان د میاشتې هغه برکتونه او ثوابونه چې الله پاک انسانانو ته ورکوي دغه انسان ته به هم الله پاک ورکړي، خو په شرط د دې چې په صحیح نیت سره او په صحیح طریقه سره یې وکړي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.